رب العالمین چې په قران کې په کمزې کې هم د دنیا باس کړي نو صفت ورنه دی کړي. دا دنیا یو پول دی، دته ممر وای، ممر دته مقر نه وای، ممر د تیریدو ځای ته وای، مقر د اوسېدو ځای ته وای. یو مخکینی حال لمت استوي کنه، یو اخرنی حال له د دې اولنی حال نه چې د اخرنی لزی په منځ کې پول له ډېر قمقل سړی به چې دې پول باندې یقین ساتي. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وای مالی وللدنیا ومالی الدنیا ومالی، زمانه دنیا سره څه کار دی وای دنیا د ما سره څه کار دی. وای یا رسول الله تا خو بالکل د دنیا نه ځان وېستو او دنیا یې ځان نه بالکل لري کړه. ولی وای زما مثال خدای غو مسافر په شان دی چې بلاره باندې تیریږي دی ونه سور لاندې کین او چې کله دمو کې وخه پوره شي نه الته پوخ خو پریوزي خو نه کوي بس روان شي. دویمه خبر پکې دا د دې ونې د سورې به شي یو لږ وخی کنه. دا دوه خبرې په پتا باندې راځي د کور نه بوزي بیا به راځي نه او قبر لبزي او بیا به ته واپس راځي نه. په دې دنیا باندې دوکه کېږي ما نو ځکه زه ته دا وایم اې د قبر اوسیدونکیا ته ولې په دنیا باندې دوکه شي؟ دې دنیا کې سړي چې ته دوکه کړې کوم ځکه دي هغه کسان کوم ځکه دي زمونږ د مخ کې پاتې شي او غټ غټ بنگلي جوړ کړي ښکاری شتي هغه کسان شتي چې ونی نه هلي کړي وي د زمکه آبادی کړي وي د خپل زمکه شتي هغه کسان چې هغه به بسونو کلونو اوسېدلي. زه ته دا وایم چې دې قبرونو نه عبرت واخلي. ظاهره کې خاوري دي ځکه دا ویل کېږي ظاهرها تراب، ظاهره کې څه دي خاوري دي، وباطنها حسرات او دنه ارمانونه دي. لپاس خاوري دنه ارمانونه لپاس خو دې ښکاری چې د خپل آباد شوی خپل جوړ شوی دي به کارني پراته دي دنه بګي داسې مصیبتونه دي والله کې د ولیدو تباریان شي. د غټ خبري رواني څوک جهنم کې د عذابونه ور کړی کیږي او څوک په جنت کې د مزي اخلي. دا قبر به معمولی نه غني دل به تزي سيوش په باول نيش په چې د مړو سره تیریا به څنګه شي بالکل خو په خواته ته مړی پراته بستا مرګري بیا دغستا ګاونډیانی او بیا د دین عجيبه چې کله د انسان په قبر کې خو دې نه قبر سره خبري کوي. انا بیت الغربه زوی ناشنا کورې وګوره ما سره آشنا مشنا نشتی وره کور د چا دی زمونږه او دې سره ناشنا د ډېر عجيبه کور دی. دا کور زمونږه دی او دې ناشنا او کم کور چې آشنا دی کور زمونږ نه دی. انا بیت الوحده زدي یوازې کېدو کور ما دلته چې څوک راشي دویم کس سره نشي راتلی. دا دې کور دی چې لازم به کې یوازې. انا بیت التراب زده خاور کور ما په دې کې څوک سني شي کولای چرته مې خاور ته مخامخ کی. انا بیت التراب مرحبا واهلا بخیر دی مؤمن ته قبر شوی بخیر علی وي ته چې په دې دنیا کې ګرځې دي زما ډېر خوښ وي ما چې دې وکړه راځي د مؤمن ته دا خبر وشي مؤمن خوشاله شي. واذا دفن العبد الفاجر وکله چې فاجر فاسق کافر مجرم دنیا پرس خښ شي एकदम به आवाज راشي لا مرحبا ولا اهلا. ته څنګه دلته چې راغلی په دې ځمکه باندې چې ګرځې دي زما بدی شوي او ته دلته مرالي ته بنن وینې زره سره سکو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وی راتنګ شي به داسې دا رسول الله د خپل ګوتې په دې ګوتو کې څه ورننه وشته داسې کې وي د پختې پر نور پختو کې لري دباو کړی داسې مرګ اچانک راځي. دا خبر واضح شو. دویمه ده که هر څوک یو که هر چا زوی او که څومره مالدار او که څومره دیندار سکند ټیم ته نه ملایي. او دریمه ده چې دنیا زید قرار نه دی د اوسېدو نه دی دا زید تیریدو دی او په تیریدو او په اوسېدو په دوه کې فرق دی. نه دا فرق یې زده کوي په دې باندې تیر شي اوسېږي پکې ما زړه سره ونه لګي. دغه کور د لپاره تیاری وکړي کوم کور چې زمونږ اخرنی قرارګاه ده.